بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله جل شانه مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره تاسو مخکې حاضر یم. محترم، د جمعې مبارکې د شپې یو ډیره بهترینه عظیم الشان وظیفه او عمل ز تاسو ته بیانوم. ډیره جلالی وظیفه ده. د ستاسو د ژوند د بدلیدو والا یو خاص عمل دی. داسې وظیفه ده چې ډیره مختصره ده لیکن ډیر اثر کوونکې وظیفه ده. صرف او صرف 2 رکعات نفل کول دي او د قرآن عظیم الشان یو سورت مبارکه چې د دې اثر به تاسو حیرانه کی. داسې اثرناکه او داسې پاورفل وظیفه ده چې د هر ناممکن حاجت ته پوره کولو د پاره، د هر دعا د قبلېدو د پاره داسې عمل چرته به تاسو په ژوند کې نه وي کړي. او په دې رمضان المبارک شپو کې دا خاص عمل وکړی شي د جمعې مبارکې په شپه باندې ان شاء الله تعالی چې تاسو به په دې خپل ژوند کې ووینئ چې الله جل شانه د ستا د حاجت څنګه پوره کړل او دا مشکلات او پریشانی او بیماری درله څنګه ختم کړي. لہذا زما محترم هم نن دا وظیفه د جمعې مبارکې په شپه باندې وکړئ. ان شاء الله تعالی ژوند به مو الله جل شانه بدل کی. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی وي، دا چینل ملا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت را کړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی د پاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې پشان نور خپل الفاظ تاسو لیکئ. دې د پاره چې ما ته حوصله افزایی ملاويږي او نور ډېر خپل وظایف ز تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، کچره تاسو د عظیم الشان او پاورفل وظیفه د جمعې مبارکې په شپه باندې کول غواړئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ. محترم، د جمعې مبارکې د شپې یو ځان ته فضیلت دی او یو ځان له مقام دی. دیتا د تمام شپو سردار شپه ویل کیږي او بیا د دې اندازه د دې فضیلت اندازه تاسو د دې نه ولګوي چې الله جل شانه د هر جمعې مبارکې په شپه باندې اول نواخلې تر اخره پورې، یعنی کله چې د زیارت پر ورځ باندې ماښام نور پریوزي نور ډوب شي د دې نواخله تر سحر اذان پورې چې کله سبا داخل شي، دا داسې اوقات دي، یعنی د شپې دا داسې اوقات دي، د جمعې د شپې دا داسې وخت چې په دې کې الله جل شانه آسمانی دنیا باندې یو خاص تجلی فرمای، فرشته ته حکم کوي او هغه دا اعلان کوي چې څوک غوښتون کې څوک سوال کوون کې چې هغه ته زه ورعطا کم او هغه ته زه ورکم، څوک دعا غوښتون کې شته چې د هغه دعا زه قبول کم، حاجت غوښتون کې شته چې د هغه حاجت زه پوره کم، څوک توبه وستون کې شته چې زه د هغه توبه قبول کم، او داسې څوک غوښتون کې شته د بخښنه غوښتون کې شته چې هغه ته زه بخښنه وکم. دا اعلان الله جل شانه د فرشته په ذریعہ باندې کوي. لہذا زما عزتمندو، تاسو اندازه ولګوي چې دا شپه د ټولو شپو سردار ده او بیا د کریم رب اعلان چې دا د جمعې مبارکې په شپه باندې کیږي او بیا د رمضان مبارک د بابرکت لمحات، د روحاني لمحات چې په دې کې الله جل شانه د خپل بنده دعاګانې قبلوي. د یو بنده دعا هم الله جل شانه رد کوي نه. نو زما عزتمندو، دستاسو دعاګانو په قبلېدو کې هیڅ شک او شبهه پاتې نشوه او دستاسو په حاجتونو
قبل دو کې هیڅ شک او شوبه پاتې نشوه. نو دا خاص او عظیم الشان عمل چې دا د قرآن عظیم الشان د یو سورت مبارکه یعنی د سورۃ الفاتحه چې دیتا سورۃ الشفا هم ویل کېږي، دا سه طاقتور سورت مبارکه د قرآن عظیم الشان چې په دې کې د رب کائنات وحدانیت بیان کړی شوی دی. او بل د جمعې مبارکه پشبه باندې دا خاص عمل وکړي شي او 2 رکعاته صلات حاجت ورسره وکړي شي، نو دا داسې عمل طاقت او اثر به هم الله جل شانه نور به هم زیاتوي. دستاسو هر ناممکنه حاجت لپاره، پریشانی لپاره، بیمارو لپاره یا زمونږ هغه اخوین چې د هغوی رشتہ نوي شوي په اخلاص سره او پر رب کائنات باندې کامل بروسه سره دا عملو کی ان شاء الله تعالی ډیر بهترین ځای کې ورته الله جل شانه رشتہ ور نصیب کی. یا دا چا زما عزتمندو کاروبار نوی، روزگار نوی، نو الله جل شانه ورته بهترین کاروبار او روزگار ورکی. اوس زما عزتمندو راځم وظیفه طرف ته. مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم، دا مکمل توجه سره ووري. طریقې زما عزتمندو ډیره زیاته اسانه ده. کله چې د جمعرات پرز باندې د ماخام په ټیم باندې نور ډوب شي او نور پریوزي، نو بس د دې وظیفه کولو دا ټیم شروع شو، د دې عمل دا ټیم شروع شو. تر سحر اذانونو پورې تاسو دا عمل کولی شئ. خو لیکن زما عزتمندو نن سبا رمضان المبارک ته کله چې تاسو روزه ماته وکي ماخام مزمو کو، نو دا غینه پس هم تاسو دا عمل کولی شئ. یا زما عزتمندو داسې روړه خويندې چې هغه د جمعې په شپه باندې دا عمل او نکړې شو، نو جمعې پرز باندې هم تاسو دا عمل کولی شئ. ځکه چې زما عزتمندو د جمعې د شپې او د جمعې د ورځې یو شانته برکات دي، فضیلتونه دي. نو طریقې دا زما عزتمندو چې اول به تاسو 2 رکعاته صلات حاجت وکئ او نیت په تاسو دې طریقې سره وتړئ. نیت مې کو د ځړه خلاصه 2 رکعاته صلات حاجت مس ادا کوم په دې حاضر او خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریفه په طرف کو الله اکبر. نو زما عزتمندو تاسو بس سمپل 2 رکعاته نفل وکئ، څنګه چې عام مونږ 2 رکعاته نفل کو. کله چې مون نفل وکړو سلام وګرځولو، نو په خپل ځای باندې او بیا تاسو ودرېږئ. په ولاړ باندې به تاسو یو لس پیری 11 مرتبه به تاسو درود شریف وای، خدا چې درود ابراهیمی وای. د دې نه پس به زما عزتمندو بیا تاسو کینئ او 41 مرتبه یو سلوخ پیری به تاسو سورۃ الفاتحه وای، یعنی الحمدلله رب العالمین نواله تر ولد ضالین امین پورې. د دې نه پس به زما عزتمندو بیا په خپل ځای باندې ودرېږئ او یو لس پیری 11 مرتبه به تاسو درود شریف وای. د دې نه پس به بیا تاسو کینئ او د دعا د پاره بلا سپورته کا انتهایی توجه سره اجازه سره ګلګډا سره به د الله جل شانه نه د خپل مسلې طلب وکي. ان شاء الله تعالی الله جل شانه بستاسو تمام مسائل حل وګرځوي. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډیره زیاته خوښی وي. که ویډیو مو خوښی وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاوي کوم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره. تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. دلوي الله پامان.